بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کوم د الله په نامه چې ډېر زیات مهربان او رحم کوونکی دی. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الف لام میم. دا کتاب چې د الله کتاب دی پدې کې هیڅ شک نشته د پرهیزګارو د پاره لار ښودونکی کتاب دی. کومو خلکو چې په غیب و ایمان راوړی دی او مونځ یې قایم کړی دی او زمونږ د ورکړي مال نه خرج کوي. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. او کومو خلکو چې ایمان راوړی دی په قرآن او د دنه مخکې نازل شوي په کتابونو او په ورځ د آخرت یقین لري هم دغه خلک د الله د طرفه په سمه لار دي او هم دغه خلک کامیابه دي. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. کافران کتو ویره کئ ونه ویره دی به هیڅ کله ایمان راونړي. الله تعالی د دې زړونه او غوږونه بند کړي دي او د دې په سترګو یې پرده غوړولې ده او د دې دپاره غټ عذاب دی. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. او ځینې خلک وایي چې مونږ په الله تعالی او په ورځې آخرت باندې ایمان راوړی دی خو حقیقت کې دا خلک مؤمنان نه دي. هغه الله تعالی او مؤمنانو له دوکه ورکوي. حقیقت کې دی خپل ځان له په خپله دوکه ورکوي خو پوهیږي نه. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. د دغو زړونو کې بیماری وه او الله تعالی د دې دا بیماری نوره هم زیاته کړه او کم دروغ چې دی وایي د دغو دروغو په بدل کې د دغو دپاره دردناک عذاب دی. او کله چې دی ته وویلی شي چې په ځمکه باندې فساد مه کوئ نو دی جواب ورکوي چې موږ خو تش اصلاح کوو. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. خبردار اوسئ هم دغه خلق فساد کوونکي دي خو عقل نه لري.
او کله چې دی ته وویل شي چې څنګه چې نورو خلکو ایمان راوړی دی یعنی صحابه کرام هم دغسې تاسو هم ایمان راوړی نو جواب کې وایي چې مونږ هم دغسې ایمان راوړو څنګه چې دی کمکلو راوړی و یقینا هم دی کمکل دی خو نه پوهیږي وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون او چې څه وخت دی د مؤمنانو سره یو ځای شي نو وایي چې مونږ هم ایمان راوړی دی او څه وخت چې دی خپلو مشرانو لځي نو هغو ته وایي چې مونږ خو د تاسو سره یو او مونږ خو صرف د دې سره ټوکې کولې الله تعالی هم دی سره ټوکې کوي او دی ته په خپله سرکشۍ کې داسې مهلت ورکوي چې حیران به پاتې وي أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون دا هغه کسان دي چې هدایت په بدل کې گمراهي اخستې ده دا کاروبار د دې دپاره ګټور نه دی او دی هیڅ کله هم په سمه لار نه دي د دې مثال داسې دی لکه چې څوک اور بل کی او غیر چاپیر په ټولو شیانو رڼا شي نو الله به د دې د سترګو نه بینایي واخلي او دی به په داسې حال کې پرېږدي چې هیڅ شی به ورته نه ښکاري صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين دی کان دی گونگیان دی اوڑند دی اوس نه راګرځي یا د دې مثال داسې وګڼئ لکه چې اسمان نه شلک باران وریږي او ورسره توره تیاره او د برېښنې کړاسار هم دی د برېښنې په کړاسار اورېدو او د مرګ د ویرې نه خپلې ګوتې په خپلو غوږونو کې ورکي او الله دا د حق منکران د هر لوري ګیر کړي دي يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير د برېښنې سره په دې داسې حالت راځي چې لکه اوس به برېښنا د دې د سترګو نه نظر والوزوي کله چې رڼا په سترګو کیږي نو په هغه کې دی ګرځي او کله چې توره تیاره شي نو ټک ودرېږي که الله تعالی وغواړي نو د دې غوږونه او سترګې بېکاره کي یقینا الله تعالی په هر څه قادر دی يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون اے خلکو د خپل رب عبادت کوئ چا چې تاسو او د تاسو نه مخکې خلک پیدا کړي دي هم په دې کې د ستاسو بچ کېدل دي الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء
وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هم هاغه ذات دی چې ستاسو د پاره ځمکه فرش کړه او اسمان یې چت کړو، اسمان نه یې اوبه ورولې او هر قسمه میوې او روزي یې درکړه. خبردار که تاسو په دې پوهیږئ نو بیا د الله سره شریک مه جوړوئ. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. او که تاسو په دې کې څه شک لرئ کم کتاب چې مونږ خپل بنده ته نازل کړی دی نو دغسې یو صورت جوړ کړئ او د الله تعالی نه بغیر خپل ټول هم فکران او مددګاری راوغواړئ او که تاسو ریښتیني یئ. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. او که تاسو دا کارونه کړو او یقیني خبره ده چې هیڅ کله به یې نشئ کړی نو ویریږئ د هغه اور نه چې د هغه خس و خشاک به انسانان او کاڼي وي چې د کافرانو دپاره تیار کړی شوی دی. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. او اے پیغمبر کوم خلکو چې په دې کتاب ایمان راوړی دی او ښه عملونه یې وکړل هغو ته زیری ورکه چې هغو دپاره داسې باغونه دي چې لاندې به یې ولې بهیږي او د هغو باغونو میوې به د دنیا د میوو په شکل کې وي او کله چې دا میوې هغو ته د خوراک دپاره ورکړی شي نو هغوی به ووایي چې هم دغسې میوې د دې نه مخکې په دنیا کې مونږ ته راکړې شوې وې او د هغو دپاره به هلته ډېرې پاکې ښځې وي او هغوی به هلته تل اوسیږي. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. یقینا الله تعالی د دینه هیڅ کله شرم نه کوي چې د ماشي یا د دینه هم زیات حقیر شي مثال ورکی او کم خلک چې د حق خبرې منونکي دي هغوی د دې مثالونو پوهیږي چې دا حق دی چې د هغو د رب د خوا نه راغلی دی او څوک چې منونکي نه دي نو هغوی د دې مثالونو په اورېدو دا وینا کوي چې د دې داسې مثالونو سره د الله څه مطلب دی. هم دغسې الله ډیر خلک په ګمراهۍ کې اخته کوي او ډیرو ته سمه لار ښایي او په ګمراهۍ کې هغه کسان اخته کوي چې فاسقان دي. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله
ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. هاغه کسان چې د الله عهد ماتوي، الله چې د کومو پیوندونو جوړولو حکم کړی دی هغه غوسوي او په ځمکه کې فساد کوي، په حقیقت کې هم دغه کسان نقصانیان دي. تاسو څنګه كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. الله سره د کفر خبرې کوي په داسې حال کې چې تاسو بې روحه وئ، هغه تاسو ته ژوند درکړو، بیا به هم هغه د ستاسو ساه وباسي او بیا به هم په دویم ځل تاسو ژوندي کوي او بیا به هم د هغه طرف ته د ستاسو ورګرځېدل دي. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. هم هغه ذات دی چې ستاسو دپاره یې د ځمکې نه ټول شیان پیدا کړل، بیا یې پورته خواته یې توجه وکړه او 7 آسمانونه یې برابر کړل او هغه د هر شي علم لري. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. او بیا کله چې ستا رب فرښتو ته ووې چې زه په ځمکه کې یو خلیفه پیدا کوم، هغه یې عرض وکړو چې داسې کس ولې پیدا کوي چې په ځمکه باندې فساد وکړي او وینې تویې کړي او موږ ستا تسبیح او حمد و ثنا له کافي نه یو؟ الله تعالی وفرمایل زه په هغه څه پوهېږم چې تاسو نه پوهېږئ. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دنه پس الله تعالی آدم ته د ټولو شیانو نومونه وښودل او بیا یې هغه فرښتو ته وړاندې کو. وی وایل که د ستاسو دا ګمان صحیح وي چې د خلیفه په جوړولو کې د ځمکې نظام به خراب شي نو د دې شیانو نومونه وښایئ. هغو عرض وکړو ای الله ستا ذات پاک دی، مونږ خو صرف دومره علم لرو چې تا راله راکړی دی، په حقیقت کې په هر څه پوهېدونکی او د هر څه علم لرونکی ستا مرتبې ته بل څوک نشي رسېدی. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. الله آدم ته وویل چې دې ته د دغو شیانو نومونه وښایه. کله چې هغو ته د ټولو شیانو نومونه وښودل نو الله تعالی وفرمایل ما تاسو ته نه وویلي چې زه د اسمانونو او د ځمکې په ټولو حقیقتو پوهېږم، څه چې د تاسو نه پټ دي، څه چې تاسو ښکاره کوئ
هغه هم ماته معلوم دي او څه چې تاسو پټوئ په هغو هم زه پوهیږم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. او کله چې مونږ فرښتو ته حکم وکړو چې آدم په وړاندې سرونه ښکته کوي، ټولو سرونه ښکته کړل، خو ابلیس انکار وکړو. هغه د خپلې لویې په غرور اخته و او د نه منونکو د ډلې سره شو. او بیا مونږ آدم ته وویل چې ته او ستا ښځه دواړه جنت کې اوسېږئ، د هر زینه چې څه غواړئ خورئ څکئ، او پام کوئ چې د دې ونې ته نږدې لاړ نه شئ، کنه نو په ظالمانو کې به وشمېرلی شئ. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. خو شیطان دی وغولول او د هغه ونې میوه یې پې وخوړله او د هغه زینه یې پې وویستل. نو مونږ حکم وکړو چې اوس تاسو ټول د دې ځای نه کوشئ، تاسو د یو بل دشمنان یې او د ستاسو د یوې خاصې مودې په ځمکه کې اوسېدل او ګټه اخیستل او هم هلته ژوند تېرول دي. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. او آدم علیہ السلام د خپل رب نه یو څو خبرې زده کړې او پروردګار د هغه توبه قبوله کړه، بېشکه چې هغه لوی توبه قبلونکی او رحم کوونکی دی. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مونږ وویل چې تاسو ټول د دې ځایه کوشئ او بیا کله چې تاسو ته زما د طرفه هدایت ورسي او څوک چې زما د هدایت پیروي وکړي نو په هغو باندې به څه ویره او غم نه وي. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. او څوک چې د دغو د منلو نه انکار وکړي او زموږ آیاتونه دروغ وګڼي هغوی دوزخ ته ورتلونکي دي، هلته به هغوی تل اوسیږي. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. اے بنی اسرائیلو زما هغه نعمتونه یاد کئ کم چې مونږ په تاسو باندې ورولیو، زما سره چې د ستاسو کم تړون و هغه تاسو سرته ورسوئ، او زما چې تاسو سره کم تړون و هغه به زه ترسره کړم، او یوازې د ما نه وویریږئ. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. او ما چې کم کتاب لېږلی دی په هغه ایمان راوړئ، دا د هغه کتاب تصدیق کوي چې د ستاسو سره د پخوانه موجود دی. د دې عمله تر ټولو د مخه تاسو ته انکار مه کوئ
او په لږه بیه زما آیاتونه مه خرڅوئ او زما د عذاب ځان وساتئ. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. او باطل ته د حق جامه ما غوندئ نو د پوهېدو سره سره حق مه پټوئ، تاسو ته هم د دې علم دی. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. مونږ قایم کئ، زکات ورکئ، او کم خلک چې ما ته ټیټیږي تاسو هم د هغو سره ټیټ شئ. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. تاسو نور خلکو ته د نیک کارونو کولو حکم ورکوئ خو خپل ځان هیروئ په داسې حال کې چې تاسو کتاب وایئ. آیا تاسو د پوهې نه هیڅ کار نه اخلئ؟ فاستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. په صبر او د مانځه د الله تعالی نه مدد وغواړئ، په دې کې شک نشته چې مونځ یو ډېر سخت کار دی خو په یریدونکو باندې. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. او کم کسان چې یقین لري دی د خپل رب سره د یو ځای کیدونکي او د هغه طرف ته ورګرځېدونکي. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. اے بني اسرائیلو، زما هاغه نعمت را یاد کړئ چې هغه مې په تاسو پیرزو کړی وو او دا چې په ټولو جهانو مې تاسو له فضیلت درکړی وو. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. او د هغې ورځې نه ویرېږئ چې هلته هیڅوک هیڅ چا سره یو ذره به دردونه خوري او نه به د هیڅ چا سفارش منلی شي او نه هیڅوک د فدیې په بدل کې پرېښودی شي او نه به د ګناهګارانو سره مدد کولی شي. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. یاد کئ هغه وخت چې مونږ تاسو له د فرعون د غلامۍ نه نجات درکړی وو، هغو تاسو په سخت عذاب کې اخته کړي وئ، ستاسو زامن یې وجل او د ستاسو لوڼې ژوندۍ ساتلې او په دې حالت کې ستاسو د رب د طرفه په تاسو لویه مهرباني شوې وه. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. یاد کئ هغه وخت چې ستاسو د پاره دریاب وڅیرلو او تاسو هم پورې ویستئ او فرعونیان هم په داسې حال کې غرق کړل چې تاسو ورته کتل. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. یاد کئ چې کله مونږ موسی علیه السلام د 40 شپو په قرارداد راوغوښتو نو تاسو د هغه په سیشه غوسه کې په خدای ونیوو، په هغه وخت کې تاسو د حده ډېر زیات تیر شوي وئ. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون.
خدا هغه د پاسه هم مونږ تاسو معاف کړئ ځکه چې تاسو شکر وستونکي اوسئ. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. یاد کړئ چې هم هغه وخت کې چې تاسو دا ظلم کولو مونږ موسی علیه السلام ته کتاب او روښانه نښې ورکړې چې تاسو د هغه په وسیله سمه لاره ومومئ. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. یاد کئ چې کله موسی علیه السلام د دې نعمت سره رستون شو نو خپل قوم ته وویل ای زما قومه تاسو غوسه کوئ خدای ومنلو او تاسو په خپل ځان ډیر ظلم کړی دی. تاسو د خپل رب په مخ کې توبه وباسئ او په خپلو کې یو بل ووژنئ او په همدې کار کې ستاسو د رب په وړاندې ستاسو ښه توب دی. په هغه وخت کې ستاسو رب د ستاسو توبه قبوله کړه چې هغه لوی بخښونکی او د رحمت څښتن دی. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. او هغه وخت هم یاد کئ چې کله تاسو موسی علیه السلام ته ویلي وو چې مونږ به ستا په خوله تر هغه پورې باور ونکړو تر څو چې په خپلو سترګو په څرګنده خدای د تا سره په خبرو کولو ونه وینو ایمان به راونړو. هغه وخت تاسو په کولاو سترګو وکتل چې په دې باندې برېښنا وغورځېده او دی هلاک شول. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. موسی علیه السلام خدای ته دعا وکړه او الله دی بیا ژوندي کړل. پکار ده چې د دې ښېګڼې نه پس تاسو شکر وباسئ. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مونږ په ورېځو سره په تاسو سوری وکړو منو سلوا خوراکم درله راکوز کړو او تاسو ته مو وویل چې کم پاک شیانم چې تاسو ته روزي کړي دي هغه خورئ او د ستاسو پخوانو چې څه کړي دي هغه په مونږ ظلم نه و هغه په خپل ځان ظلم وکړو. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. او یاد کئ کله چې مونږ ویلي وو چې دې کلي ته چې د ستاسو په مخ کې دی ننوځئ او د هغه شیان چې څنګه م زړه غواړي هغسې په خوند وخورئ خو د کلي په دروازه کې د سجدې په حالت کې ننوځئ او وایئ یا الله زمونږ ګناه وبخې مونږ د ستاسو خطاګانې دربخو او په نیک کارو باندې به فضل او مهرباني نور هم زیات وکړو. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
بیا کومه خبره چې دې ظالمانو ته ویلې شوې وه هغه دی بدله کړه، یعنی حکم یې ونه منلو، او موږ د دې د نافرمانۍ په سبب په دې باندې آسماني عذاب نازل کړو. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. سو وخت چې موسی علیہ السلام د خپل قوم د پاره د الله تعالی نو اوبه وغوښتې، نو الله تعالی موسی علیہ السلام ته ووی چې خپله کونټې په کاڼي ووهه، او موسی علیہ السلام چې خپله کونټې په کاڼي ووهله نو د ځمکې نه 12 د اوبو چینې راووتې. د موسی علیہ السلام په قوم کې 12 ډلې وې او هرې ډلې خپله چینه ترلاسه کړه، او مونږ ورته ووی چې د الله تعالی درکړی رزق خورئ څکئ او په ځمکه فساد مه کوئ. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. او بیا موسی علیہ السلام ته خپل قوم ووی چې اے موسی زمونږ په دې یو قسم خوراک باندې صبر نه کیږي، ته خپل خدای ته ووایه چې مونږ له دې د ځمکې پیداوار ساگ، خټکې، غنم، مسور او پیاز دې راکي. موسی علیہ السلام وی چې کم شایان تاسو له الله درکړي دي د هغه په بدل کې ادنا شایان ولې غواړئ؟ که تاسو غواړئ نو بیا خاته لاړ شئ، هلته به ستاسو د خوښې شیان وي. لنډه دا چې ذلت او خواري او بیروزي او بده ورځ ورباندې راله او د خدای په قهر کې اخته شو. دا یې نتیجه وه چې هغوی د خدای د آیاتونو نه انکار شروع کو او د پیغمبرانو په ناحقه وژلو یې لاس پورې کو. دا یې نتیجه وه د هغو نافرمانیو او د دې خبرې چې هغوی د شهریت د لارې نه بې لارې شول. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مسلمان وی که یهودیان، نصاروی که صابیان، یعنی صابیان هغه خلق دی چې یو دینم نمنی. هر څوک چې په الله تعالی او په ورځ د آخرت ایمان راوړي او نیک عملو کی، د اجر د دې د رب سره دی او په دې به نه څه ویره وي او نه غم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. او یاد کئ هغه وخت چې کله موږ د تور غر د تاسو د پاسه کو او بیا هم تاسو ته ووی څه چې موږ تاسو له درکړي دي دا ټینګ ونیسئ، یعنی کتاب
او په دې کې چې څه درکړي حکمونه دي هغه یاد کړئ چې تاسو د پرهیزګارۍ په لار شئ. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. نو د هغه نه پس تاسو د خپل لوز نه واوړېدئ، د دې نه پس د الله مهرباني او رحمت که ستاسو سره نه وی نو تاسو تباه کېدئ. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. او تاسو د خپل قوم د هغو کسانو د عاقبت نه خبر یې چې د خالي د ورځې زیاتی کړی وو، او بیا مونږ هغو ته وویل چې بیزوګانې شئ او په داسې حال کې اوسئ چې د هر اړخه در باندې لعنت وي. په دې ترتیب مونږ د هغو عاقبت او د هغې زمانې او رستني نسلونو دپاره عبرت او ویردونکو دپاره نصیحت وګرځو. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرا قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. او څه وخت چې موسی علیہ السلام خپل قوم ته وویل چې الله تعالی تاسو ته حکم کړی دی چې تاسو یوه غوا حلاله کړئ، هغو وی چې آیا ته د مونږ سره ټوکې کوې؟ موسی علیہ السلام وویل زه د خدای نه پناه غواړم چې د جاهلانو د ډلې سره اوسم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون. نو هغو وی چې ته د خپل رب نه تپوس وکړه چې مونږ ته د هغې غوا تفصیل وښایي. موسی علیہ السلام ویل الله لار ښایي چې هغه غوا نه زړه وي او نه وړه بلکې منځنی عمر کې دي وي، او څه چې درته حکم کیږي هغسې وکئ. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. بیا هغو وی د خپل رب نه دا پوښتنه وکړه چې د هغې رنګ دې څنګه وي؟ موسی علیہ السلام وی چې الله وایي چې داسې تک زیړ رنګ دی وي چې لیدونکي یې په کتو خوشحاله شي. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. بیا یې وی چې د خپل رب نه تپوس وکړه چې وښایي چې دغه غوا دې څنګه وي. دغسې غواګانې خو ډېرې دي، موږ به دغه غوا څنګه وپېژنو؟ نو که د الله اراده وشي نو موږ به هغه ښه وپېژنو. أنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. موسی علیہ السلام جواب ورکو چې الله وایي هغه داسې غوا ده چې نه په یوه کې او نه په هرټ کې ته کار اخیستی شوی دی، روغه رمټه او بې داغه ده. نو هغو نارې کړې چې هو اوس دې مونږ ته سمه نښه وښودله، نو بیا یې هغه حلاله کړه، که نه یې هغه دا کار کوونکي نه وو. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون.
او تاسو ته هغه یاد شي چې تاسو څوک وژلي وو بیا هم په دې خبره جګړې کولې او په یو بل باندې د قتل الزام لګولو او الله تعالی ښکاره کوي هغه چې تاسو یې پټوئ. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. هغه وخت مونږ حکم وکړو چې د دغې غوا یوه ټوکړه دې د مړي په جوسه ولګئ نو هغه به ژوندی شي. وګورئ دغسې الله مړي ژوندي کوي او تاسو ته د خپل قدرت نښې ښایي که څوک پوه شي. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. دا لیدونه پس هم چې الله مړی ژوندی کو د ستاسو زړونه لکه د کاڼي سخت شو بلکې د هغه نه هم زیات سخت. ځینې داسې کاڼي هم شته چې د هغو نه چینې راوځي بهیږي، ځینې وچوي او اوبه راووځي او ځینې د خدای د ویرې نه لړزیږي رالویږي. الله د ستاسو د اعمالو نه بې خبره نه دی. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما خلوه وهم يعلمون. اے مسلمانانو آیا تاسو د دې خلکو نه دا تمه لرئ چې دوی به د ستاسو په وینا ایمان راوړي او په دې کې یوه ډله داسې هم شته چې هغه د الله کلام اوري او دی عقل او علم هم لري او ښه پې پوهیږي بیا هم کلام کې عدل بدل کوي. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. او کله چې محمد رسول الله باندې ایمان راوړونکو سره چې کله یو ځای شي نو وایي چې مونږ هم هغه منلی دی، او کله چې په خپلو منځ کې یو بل سره خبرې کوي نو وایي چې کمکل یې چې دوی ته هغه خبرې ښایي چې الله تعالی تاسو ته ښودلي دي تر څو چې د ستاسو د رب په وړاندې ستاسو پر خلاف د دلیل په شکل کې وړاندې کی. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ولی دی په دې نه پوهیږي چې الله تعالی د دې پټې او ښکاره خبرې که هغه دی ښایي او که نه یې ښایي. الله ته د هرې خبرې علم دی او الله تعالی د ستاسو نه بغیر هم دی ته ښوولی شي. فمنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. پدې کې یوه ډله د بې علمو ده چې په کتاب نه پوهیږي او په هیلو ګزاره کوي او هیلو او په ګمان روان دي. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا
فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. او هلاکت او تباهی ده د هغو کسانو د پاره چې په خپلو لاسونو یې د شرع کتاب لیکلی دی او خلقو ته وایي چې دا د الله د طرفه راغلی دی تر څو چې د هغه په بدل کې لږه غونتې ګټه په لاس کی او هلاکت ته دیتا په سبب د هغه چې د دې لاسونه یې لیکي او هلاکت ته دیتا په سبب د هغه څه چې ترلاسه کوي. فقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. دغه خلق وای چې مونږ خو به یو څو ورځو له دوزخ ته ځو دغونه تپوس وکړه آیا الله تعالی دې سره څه وعدې کړي دي چې الله به خپله وعده پوره کوي؟ خبره دا ده چې الله پورې داسې خبرې تړي چې تاسو پې نه پوهیږئ. فلا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. یقینا چا چې بدکارونه وکړل او هغوی به د خپلو نافرمانو په سبب ګیریږي او تل به په جهنم کې وي. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. او کم خلق چې ایمان راوړي او نیک عمل وکړي هغه جنتیان دي او تل به پکې اوسیږي. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. او چې څه وخت مونږ د بني اسرائیلو نه لوز واخستو چې تاسو به د الله نه بغیر به د هیڅ چا عبادت نه کوئ او مور پلار سره د خپلو خپلوانو سره د یتیمانانو او مسکینانو سره به نیک سلوک کوئ او خلکو ته به ښې خبرې کوئ مونځ کوئ او زکات ورکوئ خو سوا د لږو کسانو نه تاسو ټول د دې لوز نه واوړېدئ او مونږ نه شا کړه. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أقررتم وأنتم تشهدون. او مونږ تاسو نه ټینګ لوز اخستی و چې په خپلو منځ کې د یو بل وینې مه تویوئ او نه یو بل د کورونو نه بې کوره کوئ. تاسو د دې لوز کړی و ولې چې تاسو په خپله د دې ګواهان یئ. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون.
او نن هم هغه تاسو یې چې خپل رونه وجنئ خپل ځینې رونه بې کوره کوئ ظلم او زیاتې کولو دپاره د هغو په خلاف ډلې جوړوئ او کله چې په جګړه کې ونیول شي د ستاسو په لاس بندیان نو د هغو د خوشي کولو دپاره د فدیې لاره جوړوئ نو داسې حال کې چې دی بې کوره کول چې په تاسو حرام وو نو آیا تاسو د کتاب په یوه برخه ایمان راوړئ او په بله برخه یې کافر کیږئ او په تاسو کې کم کسان چې دا کارونه کوي نو د ده به نوره څه سزا وي چې په دنیا کې رسوا او په قیامت کې سخت عذاب او الله تعالی د ستاسو د اعمالونه بې خبره نه دی. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. دا هغه کسان دي چې د دې دنیا ژوند د آخرت په بدل کې اخیستی دی د دې په عذاب کې به هیڅ اسانتیا نشي کولی او نه به یې څه مرسته کولی شي. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. مونږ موسی ته کتاب ورکو او هغه نه پس هم پرله پسې پیغمبران ولیږل په آخر کې عیسی ابن مریم روښانه نښو سره ولیږلو او په جبرائیل علیه السلام نام د ده تایید وکړو او څه وخت چې پیغمبرانو هغه شیان چې د ستاسو پته به نه لګېدل راوړل نو تاسو تکبر وکړو او هغه پیغمبرانو کې هم څوک ووژل او څوک هم دروغجن وګڼل. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. دی وای چې زمونږ په زړونو باندې تاله لګېدلې ده نه دا خو د دې په کفر په سبب الله پې لعنت کړی دی ځکه دی ډېر لږ ایمان راوړي. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. اوس چې یو کتاب دی ته د الله د طرفه راغلی دی دی د هغه سره سره اخیستی دي سره د ده چې دا کتاب د هغه کتابونو تصدیق کوونکی دی چې د پخوا نه دی سره و او سره د دې چې د دې کتاب د راتګ نه مخکې دی په خپله د کفارو په مقابله کې د فتح او د نصرت دعاګانې کولې او کله چې هغه کتاب راغی وی پیژندو هم نو د هغه د منلو نه انکار وکړو د خدای لعنت دې وي په دې منکرانو. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. څومره بده وسیله ده چې د هغه سره دی خپل ځانونه ډاډه کوي په دې شان چې کم هدایت چې الله را لېږلی دی یعنی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په کلاو سترګو د منلو نه انکار کوي چې الله خپل فضل یعنی وحی او رسالت په خپله هغه بنده لاوروي چې اورېدونکی اوسي نو ځکه دی د غضب د پاسه د غضب مستحق شول او د داسې کافرانو دپاره ډېر سپکوونکې سزا تیاره شوې ده. وَإِذَا
قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. کله چې هغو ته وویلی شي چې د الله نازل شوي کتاب باندې ایمان راوړي نو وایي چې مونږ صرف په هغه باندې ایمان راوړو کم چې مونږ یعنی بني اسرائیلو په نسل نازل شوي دي او د دینه پس چې څه نازل شوي دي د هغو د منلو نه دي انکار کوي نو په داسې حال کې چې هغه حق دی او د هغه لارښوونکو تصدیق او تایید کوي چې د پخوا نه د هغو سره موجود وو. خنو هغو ته ووایه که تاسو پخواني کتابونو باندې ایمان لرئ نو تاسو پخواني پیغمبران ولې وژلي وو؟ ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. تاسو تخکارن خو سره موسی راغی بیا هم تاسو داسې ظالمان وی چې د هغه درته شا شوه نو تاسو غوسه کې خپل خدای کو. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. بیا هغه لوز را یاد کړئ چې مونږ څه وخت د تور غر په تاسو باندې اوچت ودرولی وو او مونږ وینا کړې وه چې کوم هدایت مونږ لیږو هغه په کلکه باندې ونیسئ او عمل پې کوئ او غوږ ورته کیدئ وای ورئ ستاسو پلارنو او نیکونو ویل چې مونږ واورېدل خو نه منل د دې په زړونو کې د غوسکي مینه ناسته وه. ووایه که تاسو مؤمنان یې دا عجیبه ایمان دی چې تاسو ته د داسې ناکاره کارونو حکم کوي. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. دی ته ووایه چې د آخرت کور یوازې د ستاسو دپاره دی نو تاسو ته ښایي چې د مرګ طلب وکئ که چېرې تاسو رښتیني یې. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. یقین وکئ چې دی به هیڅکله د مرګ طلب ونه کي ځکه چې دی په خپل لاسونو چې څه کړي دي او هلته یې لیږلي دي نو دی به په هیڅ صورت هلته د تګ هیله ونه کي. الله د دې ظالمانو د حاله خبر دی. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. اے نبی وګوره دی د دنیاوي ژوند سره ډیره مینه لري دی پورې چې دی په دې کار کې د مشرکانو نه هم مخکې شوي دي. په دې کې هر یو کس د 1000 کالو عمر غواړي خدا اوږد عمر هم دی د عذاب نه نشي بچ کولی او کم عملونه چې دی کوي الله ویني. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين.
اے نبی ته ووایه څوک چې د جبرائیل سره دشمنی کوي هغه دې په دې ځان خبر کی چې جبرائیل د الله په اجازت دا قرآن ستا زړه ته رسولی دی چې د پخواني راغلي کتابونو تصدیق او تایید کوي او د مؤمنانو دپاره لارښودونکی او زیری دی. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. څوک چې د الله او د هغه د فرښتو او د هغه د پیغمبرانو او د جبرائیل او د میکائیل دشمن وي نو الله د دې کافرانو دشمن دی. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. مونږ تا ته داسې آیاتونه درلېږلي دي چې په ډاګه د حق ښکاره کوونکي دي او د بدکارانو نه بغیر ټول مني. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. دا خلق هر کله چې لوز وکي نو په دغو کې یوه نه یوه ډله دا لوز مات کي. په دغو کې اکثر د ایمان نه خالي دي. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. او کله چې د الله پیغمبر راغی او د دې پخوانو کتابونو کې د دغه پیغمبر محمد صلی الله علیه و آله وسلم ذکر یعنی بشارت شوی و خو دې دا پیغمبرونه منلو داس چې خپل نازل شوی کتاب نه هم مخ واړولو گویا کې د سره پیژنینا. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. او دغو خلقو جادوگره تا مخکو او جادوی شروع کو هاغ جادو چې کوم به د حضرت سلیمان په زمانه کې شیطانانو کولو او هغو نعوذ بالله دې پورې وې چې حضرت سلیمان علیه السلام پیغمبر نه و جادوگر و او د جادو په زور حکومت کولو. الله تعالی وې چې حضرت سلیمان علیه السلام جادوگر نه و ځکه چې جادو کفر دی او دا کار شیطانان کوي او حضرت سلیمان علیه السلام به ولې داسې کارو کی د کفر مرتکب خو هغه کسان وو چې خلکو ته به یې کوډې خولې او هغو به د دوه فرښتو هاروت او ماروت چې کتاب انجیل کې ذکر دی خلکو ته به جادو خولو هغو دواړو به هم چې څه وخت خلکو ته جادو خولو نو ورته به یې ویل چې مونږ خو یو ازمیښ یو کافران به شئ دا کار مه کوئ. بیا به هم دغو خلکو دینه هغه جادو زده کولو چې ښځه او خاوند کې بیلتون راولي خو د الله تعالی د خوښې نه بغیر دې شیطانانو چاته هیڅ نقصان نشو رسولی. دا
خلق هاغه سجده کوي چې دی ته پکې نقصان وي او دا کسان په دې هم خبر دي چې کم خلق دا کار کوي نو د هغو د پاره په آخرت کې هیڅ برخه نشته او څومره ناکاره سودا ده چې د هغو په بدل کې دغو خپل ځانونه خرڅ کړل کاش چې دی په دې پوهېدی ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون او کدی کسانو ایمان او تقوا خوخه کړی وي نو د الله د طرفه به دی ته ډیر غټ ثواب ورکړی شوی و کدی پوهېدی يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم اے مومنانو تاسو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم تا راینا موایي بلکې انظرنا وایي او په غور سره خبره واورئ او کافرانو ته دردناک عذاب دی ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم هاغه خلق چې د حق د بلنې نه انکار کړی دی که اهل کتابونه وي که مشرکانو نه دی هیڅ کله نه غواړي چې د الله د لوري تاسو سره څه ښېګڼه وشي او د الله چې هر چاته خوښه شي نو د خپل رحمت دپاره یې خوښوي او هغه د لوی فضل خاوند دی ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير مونږ چې کم خپل آیات ختم کو یا دستا د زړه نه یې هېرو د هغه په ځای د هغه نه ښه راوړو یا لږ تر لږه هم هغسې آیا ته په دې نه پوهېږې چې الله په هر څه قادر دی ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير آیا ته نه خبر چې د اسمانونو او د ځمکې فرمان روی یوازې هم دی الله ده او د الله نه بغیر د ستاسو خبر اخیستونکی او مدد کوونکی بل نشته أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل آیا تاسو د خپل پیغمبر نه هغه شان تپوسونه کول غواړئ څنګه چې د دې نه مخکې موسی علیه السلام نه شوي دي واورئ کم خلک چې د ایمان په بدل کې کفر اخلي نو هغه خلک بیا د سمې لارې نه واوړېدل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير زیاتره د اهل کتاب خلق دا غواړي چې حق هغو ته څرګند شوی دی خو بیا هم تاسو کفر ته اړئ حسد او د بغض په وجه تاسو دا پرېږدئ او معافي کوئ تر دې پورې چې الله تعالی خپل حکم نازل کړي یقینا الله تعالی په هر شي قدرت لري صدق الله العظیم الله ستر رښتیا ویونکی دی